دا سیستم چې د هیواد له دریو نورو ولایتونو سربیره به له ننګرهاره لومړی پیل شي چې پیل به د بېسود ولسوالۍ له 400 کورنیو څخه وشي. یاد سیستم چې د سکوپ په نوم یادېږي چې په واسطه به مستحق خلک راجستر شي او هم به په واسطه مرستې په شفاف ډول په مستحقینو خلکو وشل شي. دا سیستم چې د نړۍ په زیاتو هیوادونو کې پلی شوی چې تر ډیره ګټور واقع شوی دی. د ننګرهار والي ګلاب منګل د دې سیستم جوړول ګټور وبلل او ویل چې په واسطه به د کډوالو ستونزې تر ډیره حل شي چې پخوا یې درلودې او هم د کډوالو راستنېدل ښه ګام وباله. دا ډیجیټلي سیستم دی چې ان شاء الله د دې سیستم په فعالولو سره چې نن فعال شو ټولو هغو راستنېدونکو دپاره چې دوی مستحق دي د مرستو به یو ښه انسجام او یو ښه سیستم رامنځته شي او بیا به پکې درغلیو یا د غلطیو یا غیر مستحقو کسانو ته د مرستو د رسولو نه به پوره ډډه کیږي. د ننګرهار د کډوالو بیرته راستنېدونکو چارو رئیس وایي له بیرته راستنېدونکو کډوالو او داخلي بېځایه شوو کورنیو سره په ګڼو برخو کې مرستې کړي. نوموړی وایي د دې سیستم په واسطه به خلک مرستې په شفاف او اسانه ډول ترلاسه کړي چې تر راتلونکي 2013 میسوي کال پورې به 2 میلیونه کډوال او غریب وګړي ثبت کړي. د WFP ادارې یعنی نوې افتتاح البته د 11,000 کورنۍ لپاره چې هر کورنۍ ته به د 3 میاشتو لپاره 6,000 افغانۍ د خوراکي توکو په خاطر ورکول کیږي او نور موسسات هم دې ته بیا ځلخه. په افغانستان کې د خوراک د نړیوال سازمان مرستیالي نوکو ناګا وویل چې د سکوپ سیستم د افغانستان د 3 نورو ولایتونو سربیره به له ننګرهاره لومړی پیل شي چې پیل به د ننګرهار د بېسود ولسوالۍ له 400 کورنیو څخه وشي او دا لړۍ به تر 2013 میسوي کال پورې دوام ولري. The benefit that scale up of scope would bring. موږ ډاډمن یو چې د دې سیستم په واسطه به مرستې په مستحقو خلکو وویشل شي. دا سیستم د نورو مرسته کوونکو هیوادونو لپاره هم ګټور دی. زموږ موخه په افغانستان کې د ولږې د له منځه وړل دي. د ننګرهار د کډوالو بیرته راستنېدونکو چارو ریاست د معلوماتو له مخې سږ کال د تورخم له لارې 6,015 کورنۍ ننګرهار ته له پاکستان نه راستنې شوي چې ډیری د ځای نشتون او په وخت د مرستو د نه رسېدو له امله شکایت کوي.